بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو سلامونه او نیکې هیلې د لس سپین غر زراعتي مالداري شرکت په نمایندګۍ د افغانستان په نمایندګۍ باندې موږ دلته کوپکس میلیارډ مرکز کې دلته نن مې غوښتل چې یو تخنیکي ویډیو د دې خاطر چې تاسو یو غوا وپېژنئ چې په غوا کې کوم ځایونه مهم دي چې خلک یو غوا انتخابوي او هغه فزیکي حالت باید څه رقم اوسي چې هغه یو ښه غوا اوسېږي. د ښه غوا خصوصیت څه رقم وي. موږ چې کله غوا انتخابو د غوا په انتخابو کې 80% برخه چې دا 80 نمرې چې دي دا بدن له موږ ورکوو، 40% نمرې چې دي دا موږ چې ته ورکوو غولانځ ته ورکوو. بیا په بدن کې چې دی خپلې برخې لري، غولانځ بیا خپلې برخې لري. زه به تاسو ته یو په لنډ شکل باندې تشریح کوم تر څو تاسو وپوهېږئ او دغه نه خپل معلومات واخلئ. نو د ټول نه لومړی چې نه 40% خبره موږ وکړو. نو غولانځ چې کله پرتې لکه دا مثال دا غولانځ تاسو درکوم، دا باید لومړی خبره دا نه چې دا به د دې ځای نه ښکته نه وي. یو غولانځ چې هر څومره غټه شي د دې نه باید دا ښکته. دویمه خبره دا نه چې د غولانځ مخکې برخه چې کومه ده دا به دې ګېډې سره په دې شکل باندې داسې نښتي، یعنې دا باید خلطه نه وي، دا به ډېره هواره باید مخکې. زه به تاسو دلته بله نمونه چې ته وښیم چې په هغې کې ښي دا اوس وګوره سره وړاندې دا ګورئ دا د دې ځای نه دا باید په دې شکل باندې دلته په دې شکل باندې دلته دی نه. زه به یو بله نمونه هم تاسو وښیم که هغې وروسته برخه چې دا باید چې ته تاسو کله د اړخ نه ګورئ، چې کله ته د اړخ نه ګورئ دا باید په ډېر منظم شکل باندې دلته باید په لږه اندازه باندې داسې راوتي، یعنې هغه غوا چې غولانځ یې ډېره داسې په دې شکل باندې راوتي هغه هم ښه نه وي. نو یو مخکې برخه شوه یو وروسته برخه شوه. د غوا 80% شیدې چې دي دا په وروسته برخه کې تولیدېږي. د هغې نه وروسته بیا موږ چک کوو د غولانځې منځنۍ برخه ته ګورو. دا دې ته سنټرل لیګامنټ وو. کومه غوا کې چې دا لیګامنټ نه یا کمزوري هغه غوا چې نه ډېر لنګونه نه کوي، دا بیا شکېږي. ځکه دا 50 کیلو یا 30 کیلو شوده چې روزانه دې کې داخلي نو دا 10 کاله وروسته دا غوا چې دا د خپو نه ولیږي، غولانځ یې هم ختمېږي. دا مونږ په نسل کې چې دی دا ډېره انتخاب و. د هغې نه اخوا مونږ چې کله غوا یو تازه خوسۍ اخلو، مثال درکړم زه به تاسو د ګورو د دې اندازه او د دې ترمنځ اندازه چې دا ګورو چې آیا دا غوا په آینده کې په 4 لنګون کې دا په 3 لنګون کې ده صحیح ده که نه. دا غولانځ په کومه اندازه باندې ده چې دا څومره جګي ده غولانځ په همغه اندازه باندې موږ څه کوو، موږ غوا انتخابوو تر څو د دې مطلب دا ورکړي چې دا غولانځ د غټېدلو هغه لري، ساحه لري. د هغې نه اخوا بیا موږ د غولانځې پلنوالی د غولانځې پلنوالی چې دا مد نظر نیسو. د دې ځای نه ونیسه تر دې ځای د هغې نه اخوا چې دی موږ بیا د پښو اندازه نیسو چې پښه څه رقم د ده خپې چې دي دا ګوره دا ډېرې نغمان او ډېرې ښې دي، دا ګوره کږې نه دي نه داسې دي نه ډېرې زیاتې نه دي. او د هغې نه اخوا بیا موږ چک کوو د دښمن دا ډوکې ګورو چې آیا دا غوا به په صحیح شکل باندې دغه وکړي که نه لنګونه وکړي که نه. اوس دا غوا د دې د کوناټي چې دا ډېر زیات چې دي هپ بون او پن بون صحیح ده. خو که چېرته دا غوا تاسو وګورئ په دې غوا کې د دې ځای نه ونیسه د دې ځای پورې دا څه لري لږه زاویه لري. د دې غوا د غچ نه د لنګون چې دی د هغه غوا په نسبت باندې به څنګه وي دا به لږ اسانه وي. د دې عمر کیدی شي د هغې په نسبت باندې څه شي ښه. اوس راځه مثلا خوا کې نور شیونه چې دي چې هغه موږ مد نظر کې نیسو. اوس نوي نوي چې هغه د خپو هغه اندازه نه دلته چې دغه خپې به د ده ډېرې زیاتې کلک د هغې نه اخوا موږ څه کوو یو مثلث ګورو. مثلث باید څه رقم وي. ګوره مثلث موږ د دې ځای نه شروع کوو. داسې ونیسه صحیح ده یو او بل داسې ونیسه دوه. دغسې کې باید دا غوا چې داسې یو ژوروالی ولري، دا باید داسې ژوری تر څو د غذایي موادو هغه اندازه موږ ته وښیي چې څه د دې کې د هضم هغه څه شته وړتیا شته. د هغې نه اخوا د دې ځای نه ونیسه تر دې ځای پورې د ملا تیره چې دی که نه دا به د غوا جوړي. اکثره غواګانې چې د ملا تیرې خراب وي نو هغه د خپو نه کږي یا مثال غولانځ یې نه شي وړلی یا غورځېدلي یې هلته نو هغه بیا څنګه نه کوي عمر نه کوي. نو د لس سپین غر زراعتي او مالداري شرکت چې کله موږ غویان انتخابوو هغې کې موږ د ډي ان اې او د جینومیک او د دې ټولو شیانو سره خوا کې نور داسې ډېر تقریبا د 100 نه ډېر خصوصیات موږ نظر کې نیسو تر څو دا نسل اصلاح کړي. که تاسو چېرته زموږ ستنې وکاروئ مصنوعي ارکا د لس سپین غر د خپلو ډاکټرانو نه وغواړئ نو انشاءالله تعالی تاسو به دغسې ښه غواګانې ولرئ او ستاسو ته اطمینان در کومه چې کوم شی موږ در وړو نو هغه چې زه په خپله داسې ونه ګورم خپل ځان دپاره مې نه خوښ کړی تاسو دپاره یې نه خوښوم چې څه ځان دپاره خوښوم
هغه تاسو د پاره په خوګه نو الله دې جلال کړی چې په دې ویډیو کې چې ذکرې او تاسو ته دلته اوس مثال در دریم لنګون و د تاسو سره بل اول لنګون مثال هغه دریم لنګون غولانځه و خیره دا وګوره دا د اول لنګون غولانځه ده اول لنګون کې تاسو وګورئ دا غولانځه وړه ده خیره اوس وګوره دا وړه ده په دې داخل لري د دې ورته لري چې دا شي دا پورته لري نو د عمر په تیرېدلو باندې چې د نسل د غلام د اندازه چې دا د جوزدا چې دا ګوره دا اوس دویم لنګون دا د اول لنګون ده دا د دویم نو اوس د دې کوم دا اندازه چې دا سیل کړي دا چې دا لګا دا چې ما پورته چې غلانځه په هغه اندازه باندې چې د غلانځه کې چې پیدا کیږي وسط پیدا کیږي پر راتلونکي دا چې دا لګا چې اوس دا وا پاینده کې په دویم لنګون کې ځکه غلانځه چې دا څلورم لنګون حتی پنځم لنګونه پورې چې د غلانځه غټیږي چې اول ځلنی اول دویم دریم د غلانځه چې دا غلانځه چې هغه د دریم لنګون نه وروسته ګټه دریم لنګون نه وروسته په بدبخت په افغانستان کې اب دریم لنګون ته چې رسیږي هغه یا مړی یا مرزونو والی یا د شي چې هغه مالدارو سرتنګي ولې خراب جنس انتخاب نه